هره ښځه د خپل خاوند څخه دغه لس رازونه پټوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هغه رازونه چې ښځه د خپل خاوند څخه پټوي، نو هر سړی باید په دې خبره پوه شي چې د ښځې خوشحالي منعکس کېږي. یعنې کله ښځه چې د خوشحالۍ وي یا خوشحاله وي، نو د هغې خوشحالۍ د خاوند د خوشحالۍ له سبب وي. خو ځینې داسې رازونه شته چې ښځه نه غواړي خپل خاوند پرې خبر کړي، او ځینې نور داسې وي چې سړی د ډېر وخت راهیسې دا کوشش وي چې د ښځې له خوا ورته وویل شي. د هغه په ویلو سره شجاعت نه پیدا کېږي، او ځینې نور داسې رازونه دي چې د سړي په ذهن کې هم نه ګرځي. راځئ چې د دغو رازونو په باره کې درته یو څو رازونه ووایم. لومړی، ښځه د خپل خاوند ته د هغو شیانو قیمت دقیق نه وایي چې ښځې اخیستې وي. دوهم، کوروالي ته چې سړی څومره ضرورت لري، همدومره ښځه هم ورته ضرورت لري، خو د حیا له وجې ورته د خپل خاوند نه ته نشي ویلی چې ما سره جما یا هم کوروالی وکړه. دریم، ښځې سره هم د خاوند باره کې داسې شکونه وي چې د کومې بلې جنۍ سره به تعلق لري، خو خاوند ته یې اظهار نشي کولی. څلورم، هغه ښځې که څومره مستقله او عصري زندګي ولري، خو بیا هم سړي ته ډېر حاجت لري او د سړي د وجود نه غیر ورته زندګي ته ډېره ګرانه وي. پنځم، ښځه د خپل مخکني خاوند کیسې خصوصا د جما په وخت کې خپل موجوده خاوند ته نه کوي. شپږم، د ښځې د خپل خاوند سره په هغې وخت کې ډېره مینه پیدا کېږي چې خاوند یې په ښځه غیرت وکړي او اظهار یې ونه کوي. اووم، که د یوې ښځې د فلمي هلکان خوښ وي، خو د خپل خاوند لپاره دا نه خوښوي چې د هغو په شان شي. اتم، ښځه د خپل خاوند کمزوریانې خپلو دوستانو ته نه کوي، اگر چې ځینې نااهله ښځې د خپل خاوند د جما کیسې خپلو ملګرو ته کوي، خو جما نه غیر د زندګۍ نورې کمزوریانې ملګرو ته نه وایي. نهم، هره ښځه د خپل خاوند سره د زړه نه مینه کوي، خو بیا هم غمجنه ښکاري. لسم، ښځه د خپل خاوند د ټولو هغو احساساتو قدر کوي چې د ښځې باره کې وي، خو ښځې پرې ډېرې خوشحاله وي او اظهار یې نشي کولی. نو دغه څو پټ رازونه چې ما تاسو ته وویل. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغه ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.